سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم 15مه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 6مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغان کرکټ شپږ کسیزه ملي لوبډله به سبا جمعه سهار 9:30 بجې د هانګ کانګ په کوربتوب د شپږ اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه کې د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. ملي لوبډله به له دې سیالۍ وروسته په 15:15 بجې په دویمه لوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ شي. د فوټسال ملي لوبډلې د اسلامي هیوادونو د پیوستون شپږم پړاو سیالیو خپله دویمه لوبه د ایران سره ترسره کړه چې لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته د 9-5 ګولونو په توپیر ستره ماته ورکړې وه. افغان ملي لوبډله په خپله دریمه لوبه کې د لړم پر 18مه له مراکش سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د فوټسال سیالۍ د 8 هیوادونو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي چې افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، ایران او مراکش سره په یو ګروپ کې دي. مس عینک لوبډلې سپین غر ته ماتې ورکړه. د نجیب الله ترکي په نوم د معلولینو شل اوریزو سیالیو په دوام نن مس عینک سیالي سپین غر لوبډلې ته په 23 منډو په توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې د مس عینک په ګټه فرید تڼي په 450 توپونو 83 منډې ترسره کړې. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د سیمه ییزې پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې 100 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. او وروستی خبر همدا چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د قزل ایاق لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې قزل ایاق لوبډلې د 1-0 میدان په توپیر خپل سیالۍ چاربولک ځوانانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي کې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوتیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله په امان.